ابو سعید المقبری فرمایي د حضرت ابو هريره سے روایت کوي نبی علیہ السلام فرمایي دا یو ډیر عجیب حدیث ده او ډیر غټ نشاندهی ده او ډیر غټ فکر دی مسلمانانو ته یو احساس ورکول دي مسلمانانو ته احساس ورکول دي مسلمانان راوي شول دي چې مسلمان دي په خپل عملونو نازيږي ګور نبی علیہ السلام فرمایي لن ينجو احدكم بعمله لن د هرگز معنا ورکي هیڅ کله بد الله رسول فرمایي چې تاسو په خپل عمل خلاص نسی په عمل باندې هیڅ څوک نسی خلاصې دی صحابه کرام فرمایي ولا انت یا رسول الله د الله پیغمبر تاسو په عمل نسی خلاصې دی رسول الله مبارک فرمایي ولا انا زچ پیغمبر يم محمد آخر الزمان زم په خپل عمل نسم خلاصې دی الا ان يتغمدني الله برحمته مگر چې الله رب العالمین رحمت زما شامل حالونه ګرځي تاسو ته می واقع بیان کړی دا موسی علی السلام روانو کوی ترکی یو عابد اتیا کال عبادت کړو په یو ډبره باندې مشتاسو کو 15 منټل مونږ کو وضو یو عابد اتیا کال پر یو ډبره باندې عبادت کړو دا غنو سونه غټ سوچ چې ما کو اتیا کال په یو ډبره عبادت کړی موسی علی السلام تیرې دی ورته ویل چې ورسره خدای پاک ته وایا چې ما خو ناتیا کال عبادت کړی دې ما سره انصاف وکړه عدل را سره وک موسی علی السلام لاړی ولی الله پاک فلانی بنده عدل غواړي انصاف غواړي ولور میکړه دا خو چې موسی علی السلام رالی هغه انسان لاندې دی او ډبره درغه سر بیره ده ته حیران شو چې دا څنګه ده الله تعالی ته ویل چې دا څه معامله ده په دې خو ما سره نه اخلاص وي الله تعالی ورته ویل خو دغه انصاف دی کنه اتیا کال دغه انسان پر دې ډبره عبادت وکي اوس عدل او انصاف دا دی چې اتیا کال دا ډبره پر دغه انسان عبادت وکي دغه عدل دی دغه انصاف دی نو موږ تاسو به الله څخه انصاف نه غواړو مشتاسب به الله څخه فضل غواړو چې الله پاک خپل فضل زموږ سره وکي د الله د حسابي اصول ست حدیث راځي څوک تاب نه لري نبی علیہ السلام فرمایي یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر تاسو بشارت ورکی خوشخبری خلکو ته ورکوي خلکو ته نفرت د دین ما اچوي او تاسو آسانی پیدا کوي په دین کې سختی به پیدا کوي بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت د الله رحمت چې کله ویني ابلیس شیطان او یا هغه خلک چې هغه کفار دي شیطان هم سر پورته کی هغه کله کله وګوري چې یاره کېده ایسدا پیغمبر چې شفاعت کوي یا نبی چې شفاعت کوي نو دا ماتم شفاعت کوي دیم سر پورته کی دغه شانت فضیل ابن عیاض فرمایي دا یو عجیب خوشخبری ده وای کوم انسان چې جوړ وي سالم وي د مرګ خطر نه ور سره نو د تخوف وکړ ده چې د الله څخه وبېریش د الله جل جلاله د عذابونو څخه پزړه کې وهم ورته پیدا سي او چې کله انسان مریض سي او انسان ناجوړ سي انسان ضعیف سي انسان د مرګ وهغه اخري درجه ته ورنږدې وي علما فرمایي چې په دغه ټیم کې بیا د الله څخه امید پات ساتل پکار ده د الله تعالی څخه د رحم امید ساتل پکار دي د الله تعالی څخه د شفقت امید ساتل پکار دغه شانته نبی علیہ السلام فرمایي چې ابي رواد فرمایي د خپل پلار روایت کوي الله تعالی داوود علیہ السلام چې الله پیغمبر او هغه ته وحي وکړله څه ورته وایي ويا داود بشر المذنبين وانذر الصديقين اے داود علیک السلام گناهکارانو ته خوشخبری ورکا او کوم خلک چې صدیقین دي یعنی هغه خلک چې هغه انتها درجه ته رسیدلی ولی الله د الله دوست خلګي هغه و بیروا داود علیہ السلام حیران شو چې ګناهکارانو ته خوشخبری ورکم او هغه صدیقین ولیانو ته بیر ورکم دا څنګه کېدای شي داود علیہ السلام پوښتنه وکړه چې دا څنګه الله تعالی ورته ویل چې بشر المذنبین بشارت ورکه خوشخبری ګناهکارانو ته ورکا بان لا يتعاظمني ذنب ان اغفره ما ته ګناه دومره غټه نه ده چې هر څومره غټه ګناي زه معفوي سم ستاسو دا خیال وي چې د فلاني ګناه ډیره غټه ده دا بنو قابل د معافی نه چې راسي په منټ کې بس یو باندې ورته حکم ګناي ورته معاف او انذر الصديقين ولیانو ته نظارت ورکوي بیره پس وجه الله يعجب باعمالهم چې خپل په عملونو باندې تعجب ونه کی چې زدا سلمنز کوم زماده سجره زماده لنګوټه زماده بیان زماده تدریس زماده په دې شان باندې نازل څه خبر یو ګناهکار انسان بالله ته نږدې وي
او غټ انسان به ځان ته د ولی نسبت کوي هغه به د الله لوی دشمن وي په دې خو د انسان سره نه خلاص شي ولی فإني لا أزع عدلي وحسابي على أحد إلا أهلكه سبحان الله عجیب الله تعالی فرمایي ګوره دا یو قسم دمکی ده الله تعالی فرمایي چې زه خپل حساب او کتاب چې پر کوم بنده باندې کښېږدم الله تعالی فرمایي زه خرابوم زه هلاکوم د الله د حساب او د کتاب مشتام نه لرو دغه شانته حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله تشریف راوړ رسول الله مبارک شړل پښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسو ولې جاړئ نبی علیہ السلام فرمایي چې مخکې جبرائیل علیہ السلام رالی ما ته دا فرمایله چې ان الله یستحي ان يعذب احدا قد شاب في الاسلام الله رب العالمین حیا کوي کما یلیق بشانه تعالی هغه تفصیل ته نظم چې د دې حیا څخه څه مراد دی بس د الله د شان سره چې څه مناسب وي بس هغه حیا نو زموږ عقلونه کار نه کوي حیا کوي الله جل جلاله د هغه ځوان څخه چې سپینجری سوی وي په اسلام کې او ټول ځواني په اسلام تیر کړي او ژره په اسلام سپین کړي فكيف لا يستحي من شاب الاسلام ان يعصي الله تعالی نو څنګه یو ځوان یا یو سپینجری چې ټول ځواني په اسلام او په دین کې تیر کړي وي او بیا هم د ګناه کوي نو په سپین ژره څنګه د الله سره شرمېږي چې الله جل جلاله دغه انسان څخه شرمېږي چې ژره په اسلام کې سپین سوی یو روایت احمد ابن سهل فرمایي یحیی ابن اقسم می په خوب ولیده ما ورته چې ما فعل ربک پروردگار ستا سره څه وکړه خوب مبشرات وی دلیل نه وي وایم زه راوغشتم دلته راسه د الله پیشي ده وی الله جل جلاله دربار ته چې پیش سم الله تعالی ما ته وی یا شیخ السو اے بد شیخه فعلت ما فعلت فلانی ګناه دي کړي فلانی ګناه دي کړي فلانی ګناه دي کړي د الله تعالی څخه یو شی نه دی پټ ټول ښکار دي ما ورته ویل یا رسول یا الله زتا ته خالی یو حدیث درته وایم ستا یو خبره درته وایم ګوره علم دلته کار ورکي هر ځای علم کار ورکي وایزه روایت ته پېښوم یا الله تعالی ته معلوم دي کنه الله تعالی د پزړه کې الهام ورچی حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث سند دی عن جبرائيل انك قلت يا الله پاک تا ویلی دي سدي ویلی دي ما من مسلم يشوب في الاسلام ندی وسوق په اشخاصو کې مسلمان چې جری په اسلام کې سپین سي وانا اريد ان اعذبه والا انا استحي چې زه عذاب ورکوم الله تعالی فرمایي چې زه حیا کوم شرمېږم کما یلیق بشان تعالی لکه الله د شان سره چې مناسب دا خو تا ویلی ده وانا شیخ یا الله پاک زه خو سپینجره ګناه خو می کړی دي خو ستاد دغه وینا په خاطر ماته معافي وکا ما ټول ژوندۍ په اسلام کې تیر کړی ده او جرم په اسلام کې سپین سوی دي الله تعالی سورته وای صدق عبد الرزاق صدق معمر صدق الزهري صدق عروه صدقت عائشه وصدق النبي وصدق جبريل وصدقت تم رښتیا وای دا څومره راویان چې ذکر دي دا ټول رښتیا وای الله تعالی ورته وای بیا اني لا اعذب من شاب في الاسلام ثم امرت بذات اليمين الى الجنه بیا الله امرت الله جل جلاله امر وکړ چې دغه انسان جنت طرف ته راکش کې وزبويز ګوره دا د علم کمال ده انسان چې علم ولري په دنیا کې هم ځان ته د خلاصون لار پیدا کوي او په آخرت کې هم د خلاصون لار ځان ته پیدا کوي چې اوس عمل ورسره او چې عمل نه ورسره او علم هم نه بیانو بس په ګوره خاطه کې رواني بس که پوری وته او کچیره پکښ کې وته